ځان سره ډېر پام کوه ګوره. ماشاءالله دغه کې پام څه شی دی؟ زه چپه کوم، زه هغه کس یم چې چپه کولی شم. هغه هم د قلم زور راسره شته، د دوی لاس خلاص ده، یې خواته هم لاس خلاص ده، دې خواته هم. هغه د قلم اندازه ما سره شته، کیسه کې هم نه یم. خو دا وایم ته ما ته ډېر هلکان وایي دا وایي څوک ده ادرس یې وایي راکړه. ویل دا ما شناخته ده. هغه ته داسې ووایه، هغه سپوږندو یادوي، هغه ته ووایه چې 4 میاشتې مخکې د راغلی و، تا په سپږو باندې لعنت شه چې هغه د لډای نه د هغوی وایي تللی نه شوې او نه دې څه ورته ویلی شوی، اوس یې بیا دوهم ځلې کویټ ته ولاړ، اوس وایي سپوږنه. هغه ته داسې وایه. خو وایي راغلی و دا تاسې د علاقې و را سره ما سره دلته فرینډ ده وایي پټ پټ ګرځېده ډېر له ډاره هلته خو یې خوله نسي خورولی دلته په ژوندۍ بڼه داسې غږېږي وایي. هغلته مې 2800 پوسټونه پسې ویستلي وو چې یوه پوسټ کې مې د ده ښځه مې ورغولې ده، د ده خویندې مې ورغولې دي او یو پسې مې ځان د پوسټ لیکلی ده. دا دنیا یې ویني. او په یوه شپه مې 50 پوسټه پسې وکړې ملاوز دي چې داسې نه وي چې بیا وایي پټ راغلی یې او پټ راغلی و او چا ته یې ویلي نه وو. دا ټول زموږ دا ټول عالم ته معلومات شته. یا دغه اولاد په سپږو وغه چې دی اوس پزې شادګیا ده، دی خو دا اوس هم وایي چې د دغه فامیلي کابل کې ده، یو وایي چې بل ته تاسو خو خلکو ته وایي چې په کویټ کې د فامیلي ده، دی به نشي راتلی. د دغه خالي دمکۍ پاتې دي خلاص. د دغه زه چپه کولی شم او چپه کوم یې. زه تا څه وایم چې دا اوس په څه شي چپه کوې؟ دا دغه کې دغه قلم په زور دا ما راتولی ده جیته پوه شوې. ایټم بم ده. هغه به بیا رښتیا میدا کې معلومیږي چې دا څه شی ده چې سپوږندو سره ما سره مخامخ شي، بیا هغلته معلومیږي چې دا قلم کې څه شی دی. خو دی وایي دی دلته ما ته هلکان دي کومنټ یې کوي، دلته وایي ما ملګري دي تا ته به نه ښکارېږي، نو دلته ما ته کومنټ یې کوي وایي دی د نرس دی وایي راسي بیا دی وایي داسې هغه وکړي په افغانستان کې دی وایي وکړي. زه ورته یم خو دغه دا اوس مې درته وویل د خبره مې جواب چې زه تللی وم، ما سره 10 مزدوران وو، ابادي مې اچولې وه، نوې قلم ولې د هغه قلم مې بیا نوې کوله، دا خلک یم چې وویني. د ښځه په سپږه وغیم په کونه یې د پسکو جای نه کېده، د ډای نه راتللی نه شوی دغه لعنتیان چې زه اوس بیا راغلم، اوس بیا دمکۍ دي. سپوږنه دغسې ورته وایه که دغه سپوږنده. خو دغه ما میسج ورته کړی دی مالې نر سړی د قلم په زور قلم یې راخیښی ده پوه شې د قلم زور مالې تاسې نه دی لیدلی دی اوس تاسې د قلم زور ښکارئ، تاسې د ټوپکو زور یې لیدلی د قلم زور هم نه ده مالې لیدلی. زه تا له څه وایم چې باید اوس په دغه جواب کې سپوږن ښځه هم تا ته درکړي ما ته نه تا ته، ځکه یعنې درواغ مې په اثبات کړه. سپوږنه ما ته 10 کسان مزدوران وو چې سهار به راتله 6 بجې 7 بجې به ماښام تله، ټکټر یې راچلېدې پخې کښت یې راچلوه ژغل راچلوه، ابادي مې روانه کړې وه. سپوږن باندې د کونه یې د پسکو جای نه کېده، د ډاره یې خوله نه سوه شوړه کولی پوه شوې. خو هغه سپوږندو دي که نه، اوس چې بیا راغله اوس بیا دمکۍ دي. لعنت په دوی باندې. دا غلامانو به طاقت څه شی سي، هغه د پوټین زامن دي، د ملا ډزلي زامن دي، ماشاءالله د غلامان دي، نو د ما په مقابل کې څه شی دی؟ یو شی هم نشته، یو شی هم نشي کولی. د دوی خلاف هم نه رارسېږي زما د قلم ځای. حقیقت خبره ده دا قلم چې در سره یې که نه په مخې ته د هېڅوک هم نسي راتلی، دا خو حقیقت خبره ده. خو دوی لعنتیان هم باید د درواغ نه ووایي، درواغ ششته وایي، په درواغ باندې ته جنګ ګټې. خو هغه د سون میږي دا ملګری څوک ده زنګ ښه نو دا کوم طالبان ته یادوي؟ دا نن سبا طالبان که دا پخواني طالبان یادوي؟ دا وره افغانستان کې یو شی هم نشته، یو هغه ملایان دي چې حکومت دولت یې منلی ده، افغانستان دولت یې منلی ده، هغه اوس هم شته چې ښه عالمان دي، د جمعې لمونځ د 5 وخته لمونځ ماشومانو ته دیني سبق وښيي، هغه ملایان دي. یو دا هغه چې ویښته یې کوناټو باندې لګېږي او سپږو نه ډک او د پوټین په خولو باندې د ملا ډزلي په خولو باندې وحشت کوي، دغه باندې زه لعنت وایم، دغه زه چپه کولی شم. دولت ته مې ویلي دي چې په کټ تماشه یې کوه، زه یې بلکل چپه کولی شم د قلم په زور. و قلم په زور صحیح خبره ده بلکل. او هغه د دوی دمکۍ ما خو تا ته ویلې چې د دوی اوس په کټ مخامخ چې راسي دلیل یې نه وي، خوله یې بنده وي. زه چې سوال په وکړم د یې خواته ټوپونه اچوي، نه ټوپونه ولې اچوي؟ سترګې دې نشته؟ د کوم سوال جواب چې کوم سوال جواب راکوه.
نور غوندې دغسې ورته غږېږي په قرآن هغه د دمکیانې لیکل کېږي فرنډ دی ما له طرف نه دمکۍ کې ما ورته ویلې مالې دمکۍ د دوی خپلې جبو کې واچوي وس نن خپلې ښځې ته یې ورکوي ښځې شته که حرامیان دي هغه دمکۍ به ما ته څه فایده وکړي د دوی پوه شوې د غلامان دي دا که نور دي دا د له تورخمه پورې راسي د هغه پورې کنداره پورې ورته ووایه ورته تا په سپږو باندې رانټ شه چې زه له کویټ نه درغلم ظلمات مو موضوع ته ظلمات ته او ته هغه د فقط دغه دې نه شوی ویله دا یو ټکی دې نه شوی کولی چې راووځه سپږنه ورته په کومه خوله غږېږې لعنت تا باندې زه وایم تا په سپږو باندې رانټ شه هغه د ما ملګري دی ګوره څه کنځاوې مه ورته کوه په رښتیا درسي په قرآن دغلته هم درسي لاس خلاص ته د تا ملګری نه اوسي هر څوک یې لاس خلاص ته دغه غلامان دي د پوټین زامن دي دا یهودیان په ښه دي په دغو باندې یهودیان بالکل په ښه دي زه وایم دا د اسلام له نوم نه سوء استفاده کوي همغه د هغه خبره د سنمیږي د لغماني یو هغه نه و سنمیږي فوجي ټک چپکه دغسې یو ټک چپکه وای داسې چپه کوم تاکه زما د کلم دغه دوی نه پوهېږي دغه غلامان دي زما کلم چې ورسره وجنګېږي هېوادوالو ته مې ویلي دي اول د اسلام په خدمت کې ده بیا د ما په خدمت کې بیا د افغانستان د ولس په خدمت کې یعنې دوی د کلم مقابله کوي سپوږندو نه شي کولی ولا دا سم ایټم بم نه بدتره ده دا کلم خو داسې ده خو دوی ته زور نه ده معلوم دوی خالي توپک ایلدلې دي او ماشین ایلدلې دي او بس دغه جماعتونه ایلدلې سي وران کوه دا وکوه بس ژوندی اوسې زه به بل نه پای د ټلیفون وکړم سلام علیکم بس مننه کوم یو جهان مننه آباد اوسه